سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې پرسونال پرونامین زده کړو او ورسره یو څو جملې هم زده کړو. موږ سره اول له اش یعنی زه یو کس استفاده کیږي، زه یا اخ. د دې جمع څه ده؟ ویا، موږ. بل موږ سره د دو، ته. او د دې جمع څه ده؟ یا، تاسو. د یو څخه زیات کسانو استفاده کیږي کسان ته. بل موږ سره د ای، هغه، یعنی مذکر لپاره د سړي یا د الک لپاره ای، هغه. زی مطلب هغوی، د یو څخه زیات. زی مطلب هغوی. او موږ سره یو څو جملې د دوستانو. اول موږ سره د ډویچ، بیا پښتو. موږ سره اول څه ده؟ هالو، سلام. وی ګیټ از دیر، څنګه یې؟ په جواب کې وایو زه ښه یم. داسې څنګه وایو؟ می آی ګیټ از ګوډ، زه ښه یم. که چاته وایي تاسو څه کوې، بیا دا جمله داسې وایو واس مخس دو، واس مخس دو، څه کوې. کولی شئ دغسې جملې، لغتونه او ډېر څه په همدغه اکاونټ او زما یوټیوب کې زده کړئ. اکاونټ سره فالو کړئ.